په دې باندې دوکه کې چې زمونږ جرګه ختمېږي. زه د دې معزز مشر نه دا تپوس کوم چې جرګه خو زما معزز یو نظام دی. جرګه خو تاسو مونږ په شرمونو باندې وشرموله چې د پیغ دی پیغ خوښه نه وي ته خپله جرګه نشي ښودلی او که بیا د دې جرګه کې دومره زور وي نو دا یې پیغ پرې ونیسه دا پیغ پرې ونیسه. بله خبره زه دا کوم چې موږ نه دوی هر وخت قرباني غواړي. د مغولو خلاف زموږ قبایلو قرباني ورکړې ده. د انګریزانو خلاف موږ قبایلو قرباني ورکړې ده. پاکستان چې کله کشمیر ته جنګېده زموږ قبایلو قرباني ورکړې ده. په پیل ساعت کې د ټینکونو نه لاندې دې قبایلو قرباني ورکړې ده. په 71 کې دې قبایلو قرباني ورکړې ده. په 92 کې او 82 کې د روس خلاف دې قبایلو قرباني ورکړې ده. خو چې کله زه خپل حق وغواړم نو دا ماته وایي چې ته غدار یې. چې کله زه سکول وغواړم دا ماته وایي ته غدار یې. چې کله زه یونیورسټي وغواړم دا ماته وایي ته غدار یې. چې کله زه یونیورسټي کیسه وغواړم دا وایي ته غدار یې. کله چې دا حقوق وغواړم دا وایي